بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو زده کوونکو، د سلام په وړاندې کولو سره خدای دې وکړي چې ښه ورځ مو پیل کړې وي او ښه صحت ولرئ. ګرانو زده کوونکو، نن بیا هم زه ستاسې په چوپړ کې یم. موږ او تاسې په نهم ټولګي کې د کیمیا مضمون کې بیلابیل مطلبونه ولوستل چې په تیرې اونۍ کې یا په تیر درس کې زموږ او ستاسې هغه د میتان فامیل یا الکانونه وو چې الکانونه څه ډول مرکبونه وو او څنګه لاسته راغلل، څنګه په ورځني ژوند کې موږ او ستاسې د هغه نه استفاده کوله او څنګه کیمیاوي عمومي فرمولې وه. دا هغه مطلبونه وو چې موږ او ستاسې په تیر درس کې ولوستل. نننی درس چې کوم زموږ دی، دا د تیر درس سره یو ډیره قوي اړیکه لري، یعنی یو زنجیره‌ایي شکل لري چې دا درس د هغه درس سره نشو موږ جدا کولی. نو ګرانو زده کوونکو، نننی درس چې کوم زموږ دی، دا هم ډېر یو مهم درس دی، ډېر یو با ارزښته موضوع ده، مطلب دی چې په عضوي کیمیا کې نوم ایښودنه د الکانونو او یا د الکایل ګروپ پیژندنه، دا یو ډیر مهمه بحث دی چې نن به موږ او تاسې په دې باندې یو مفصل بحث ولرو. ګرانو زده کوونکو، راځو تختې ته. تختې کې تاسو وینئ چې د لوست عنوان زموږ او ستاسې دی د الکایل ګروپ، چې د الکایل ګروپ څه شی دی. نو هدف هم زموږ هم دندنه تشکیل شوی دی چې د الکایل ګروپ پیژندنه. نو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسې په تیر درس کې یو مطلب ولوسته چې هغه مطلب دا و چې د هومولوګ سلسله وه، چې موږ او تاسې ووی چې په الکانونو کې یو د هومولوګ سلسله موجوده ده، چې دغه سلسله د یو CH2 په اندازه باندې یو د بل سره څه لري؟ توپیر لري. نو که چېرته موږ دلته یو مرکب لیکو، فکر وکړئ چې CH3 رابطه CH2 رابطه CH3 دا پروپان دی. که چېرته موږ بیوتان لیکو، CH3 رابطه CH2 رابطه CH2 رابطه CH3، نو دا په کومه اندازه باندې یو د بل نه توپیر لري؟ په اندازه د یو CH2 په اندازه، یعنی په دغه اندازه چې موږ او تاسې مخکې ولوسته. نو که چېرته دا موږ ترې کټ کړو، که چېرته د بیوتان نه چې دا بیوتان نومیږي او دا چې دی پروپان نومیږي، دا څه نومیږي؟ پروپان نومیږي. که چېرته موږ د بیوتان نه یو په اندازه د هومولوګ د سلسلې، چې هومولوګ سلسله په CH2 په اندازه په الکانونو کې ده، که چېرته موږ دا ترې کټ کړو، نو بېرته موږ ته پروپان تشکیلوي. نو د دغې سلسلې د هومولوګ سلسلې په اساس باندې موږ او تاسې نن الکایل ګروپ وایو، چې د الکایل ګروپ څه شی دی، چې د الکایل ګروپ هم د سره وصل ارتباط لري، یو اړیکه لري. نو ګرانو زده کوونکو، د الکایل ګروپ چې دی، که چېرته یو اتم تاسې داسې فکر وکړئ، دلته موږ لرو میتان، دلته موږ او تاسې څه لرو؟ میتان لرو. یا که چېرته موږ ساختماني فرمولې نوشته کړو، یو اتم هایدروجن 2 3 4، موږ دلته کوم مرکب لرو؟ میتان مرکب لرو. که چیرې یو اتم د هایدروجن، یو اتم شی هایدروجن،
له یو مالیکول الکان څخه لرې شي نو په نتیجه کې د الکایل ګروپ لاسته راسي. د بیلګې په ډول موږ او تاسې دلته لرو میتان. څه لرو؟ میتان لرو. نو که چېرته موږ دا میتان راواخلو او د ده نه منفي یو اچ کو، یو اتم د هایدروجن ترې لرې کو، په نتیجه کې دلته سی اچ 3 لاسته راسي، خو یوه رابطه به آزاده، یو لاس به څه آزاده. مثلا که چېرته موږ دته فکر وکړو چې دا میتان دی. څه دی؟ میتان دی. دا څه په نام باندې یادېږي؟ میتان په نام باندې. د ده فرمول و، عمومي فرمول یې و چې CnH2n جمع 2، خو د ده فرمول دی CnH2n جمع 1. اوس غواړو دا پکې ور واچوو. که چېرته دلته موږ کاربن ته یو قیمت ورکړو، په دې فرمول کې او په دې فرمول کې دواړه سره پرتله کوو، نو که چېرته په دې کې موږ n ته یو قیمت ورکړو نو C1 H2 ضرب دی و جمع د 2، جمع د څو؟ د 2. نو په نتیجه کې C1 چې دی هر عنصر چې په کیمیا کې ضریب ونه لري، ضریب یې څو دی؟ 1 دی. ضریب یې هېڅ ورسره نه لیکو. H2 ضرب د 1 2، 2 جمع 2 4، H څو شه؟ 4 شه. نو دې فرمول سیاست وکړه چې دا یو الکان دی. دا څه دی؟ یو الکان دی او په نام د میتان سره یادېږي. که چېرته موږ دې فرمول کې صدق ورکړو، دې فرمول کې یو قیمت ورکړو، نو په دې فرمول کې که چېرته موږ یو قیمت ورکوو بیا توپیر کوي. که چېرته n مساوي د 1 سره شي په هغه فرمول کې، نو C n دی H2 n دی جمع 1 دی. نو C څو کېږي؟ C 1 کېږي، H2 ضرب د 1، n قیمت څو دی؟ 1 جمع 1. اوس C ضریب یې نه لیکو، H C1 H2 ضرب د 1 2، 2 جمع 1 3، CH3. نو که چېرته موږ د ده یو ساختماني فرمول د ده موږ او تاسې لیکو، نو ساختماني فرمول د ده دی د هغه یو اتم هایدروجن، 2 اتم هایدروجن، 3 اتم هایدروجن، خو دا یو لاس یې څه دی؟ آزاد دی. په دې خاطر باندې موږ دلته یوه اړیکه، په دې خاطر چې یو اتم ترې څه شوی؟ منفي شوی دی، ترې ترلاسه واخیست. که چېرته د ده موږ هغه ساختماني فرمول لیکو د ده، نو دغه دی دلته تیار لیکل شوی دی. 4 اړیکې نیسي، یو اتم د هایدروجن، 2 اتمه د هایدروجن، 3 اتمه د هایدروجن، 4 اتمه د هایدروجن. نو تاسې دلته وینئ ګرانو زده کوونکو چې دلته ټولې اړیکې د کاربن سره وصلې دي چې د الکان په نامه باندې یادېږي. او دلته تاسې وینئ چې یوه اړیکه څه ده؟ دا اړیکه چې تاسې وینئ دا اړیکه آزاده ده. نو دغه ګروپ ته چې آزاده اړیکه ولري هغه د الکایل په نامه باندې موږ یادوو. د څه په نامه باندې یادوو؟ د الکایل ګروپ په نامه باندې یادوو. نو ګرانو زده کوونکو بل موضوع چې زموږ او ستاسې ده چې ډیره مهمه ده، هغه د الکایل ګروپ نوم ایښودنه ده. څنګه موږ کولی شو د الکایل ګروپ نوم ایښودنه وکړو؟ نوم ایښودنه د الکایل ګروپ داسې کوی شو چې د میتان کله چې میتان ته موږ ANA په آخر کې ور اضافه کول، مثلا یو د الکان د لاتین نوم ورته اخیسته، فکر وکړئ هگزان دی، بیا په آخر کې ANA ورته اضافه کوله. نو که چېرته موږ د ANA په YL باندې تبدیل کو، په څه باندې؟ په YL باندې تبدیل کو، نو الکایل ګروپ لاسته راځي. څه لاسته راځي؟ الکایل.
مثلا دلته موږ لرو میتان، دلته موږ څه لرو؟ میتان. خو د دغه د ANE په ځای باندې موږ دلته لیکو میتایل. چای شول؟ میتایل. یا مثلا موږ لرو، فکر وکړئ، موږ او تاسې لرو ایتان. څه لرو؟ ایتان لرو. ایتان موږ او تاسې لرو چې دغه فرمول دی C2H6. دته موږ وایو ایتان. دته څه وایو؟ ایتان. که چیرته یو اتم د کم شي C2H5 شي، دته موږ څه وایو؟ په ځای د ANE په ځای باندې څه لیکو؟ موږ لیکو ایتایل. YL. څه لیکو؟ YL. ایتایل. یعنی په الکایل ګروپ باندې څه شه؟ تبدیل شه. نو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسې بله موضوع چې ده هغه د الکانونو نوم ایښودنه ده. د الکانونو نوم ایښودنه هم یو ډیره په زړه پورې موضوع ده چې موږ څنګه کولی شو الکانونه دغه کو، یعنې د موږ د لوست چې دی تغییر کوي. موږ د الکانونو نوم ایښودنه ده. نوم ایښودنه د الکانونو نوم ایښودنه په دوه طریقو ده. په دوه طریقو. دا په دوه ډوله ده. یو معمولی ډول ده. اول یې څه ده؟ معمولی. اول یې معمولی ډول ده. اول یې معمولی ډول ده. دویمه یې ده په آیوپک. دویمه یې څه ده؟ IUPAC. آیوپک. کله چې موږ معمولی طریقه وایو، معمولی طریقه هغه ده لکه موږ چې مثلا اول څلور مرکبونه یا الکانونه چې میتان، ایتان، پروپان، بیوتان، وروسته د هغه نه چې موږ کوم مرکبونه چې لوستل هغه سره د عدد نوم په لاتین سره اخسته، او وروسته هم د ANE ورسره څه کوله؟ اضافه کوله. یعنی د عدد لاتین عدد جمع د څه شی؟ خو په لاتین ژبه. عدد څه په چی باندې؟ په لاتین ژبه. په لاتین ژبه باندې. په لاتین ژبه باندې به موږ عدد نوم اخلو او ورپسې به ANE ورسره اضافه کوو. لکه هگزان، هپتان، اوکتان، نونان، دکان، واندکان، یا مثلا نور هم داسې. او آیوپک طریقه چې ده دا بین المللي طریقه ده. که چیرته موږ یو کیمیاوي مرکب په دې نوم باندې ونوموو، نو نور مرکبونه هم چې دغه موږ او تاسې په راتلونکي درس کې دا لولو چې په راتلونکي درس کې دا ډیره یو مهم موضوع ده. موږ او تاسې په دې باندې ډیر بحث لرو. نو دا موږ او تاسې په راتلونکي درسونو کې دغه کوو، لولو. ګرانو زده کوونکو، د ننني درس یو خلاص مطلب تاسې ته وړاندې کوم. نن موږ یو مطلب چې ډیر مهم او چې د الکایل ګروپ و، د الکایل ګروپ موږ وپېژانده. که چیرې یو اتم د هایدروجن د یو الکان نه موږ لرې کړو، د الکایل ګروپ لاسته راځي. چې موږ او تاسې په تختې کې پرې کار وکړه، کله چې موږ د میتان نه، د ایتان نه، د پروپان نه، د بیوتان نه، د هگزان نه، د هر یو الکان نه که چیرته موږ یو اتم د هایدروجن لرې کړو، الکایل ګروپ لاسته راځي. او نوم ایښودنه یې داسې وه چې موږ او تاسې د ANE په ځای باندې YL اضافه کاوه او د الکایل ګروپ باندې تعویض کیده. نو ګرانو زده کوونکو، دا او بل موضوع چې وه چې ډیره مهمه وه، د الکانونو نوم ایښودنه وه. چې د الکانونو نوم ایښودنه موږ او تاسې په دوه ډوله باندې تقسیم کړه، چې یو معمولی وه او بله چې وه آیوپک وه. چې معمولی موږ او تاسې ووایو چې معمولی موږ کولی شو چې هغه څلور مرکبه اول الکانونه چې دي، چې هغه میتان دی، ایتان دی، پروپان دی، بیوتان دی، دا په معمولی ډول باندې نوم ایښودنه شوې ده. که چیرته وړاندې د ده نه ځو، مثلا پنتان ته ځو، هگزان ته ځو، هپتان ته ځو، اوکتان ته ځو، یا نور مرکبونو ته ځو، اول به موږ
د لاتین ژبه باندې د کاربنونه به ورته حسابوو چې څو کاربنه لري د دې کاربنو د تعداد په اساس باندې به موږ په لاتین باندې د هغه عدد نوم اخلو په آخر کې به د ANE توري چې تاسې په تخته کې وینئ د ANE توري به ورسره اضافه کوو مثلا که چېرته موږ پنتان 5 وایو 5 کاربن وي پنتان وایو که چېرته 6 کاربن وي هگزان وایو که چېرته 9 وي هپتان وایو که چېرته 8 وي اوکتان وایو همداسې نور ګرانو زده کوونکو دا و د نن ورځې درس زموږ او ستاسو دپاره کورنۍ دنده چې ډېر تاسو په تېرو درسو کې هم ښه کار کړی وه نو د کورنۍ دنده هم دا ده چې تاسې که چېرته د الکایل ګروپ فرمول تاسې یاد که چې CnH2n جمع یو وه دغه ته کم قیمتونه تاسې ورکوئ او په راتلونکي درسو کې به موږ او تاسې دته تاسې n ته تاسې د یو نه قیمت ورکئ تر 10 پورې تاسې دا قیمتونه ورکئ وګورئ چې کوم رکبونه لاسته راځي یا کوم الکایل ګروپ لاسته راځي نومونه یې هم ورسره ولیکئ خدای دې وکړي چې د نن درس نه تاسې ښه ګټه اخیستې وي او د راتلونکي درسو په خاطر باندې تاسې آمادګي ونیسئ کورونو کې هم د خپل کتابونه مطالعه کړئ او ویل والئ کوم ځای کې چې ستونزې وي بیا هم زموږ سره شریکې کړئ نو ښه وخت ولرئ ښه ورځ ولرئ ښه شیبې ولرئ خدای دې وکړي چې روغ صحت ولرئ د راتلونکي درسو پورې السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته